د افغانستان د دفاع وزارت نن خبر ورکړ چې د 2014 میلادي کال په جریان کې امنیتي ځواکونو تر 10,000 زیات وسلوال مخالفین وژلي او تر 8,000 زیات یې زخمیان کړي دي. د دفاع وزارت اعلامیه کې دا ویل شوي دي چې په همدې تیر کال کې 890 مخالف وسلوال نیولي دي. د 2014 میلادي کال د جګړو د قربانیانو او امنیتي ستونزو په اړه د دفاع وزارت د بیان د معاون محمد رادمنش صاحب سره څو پوښتنې شریکو چې د کابل سټوډیو کې زموږ بلنه منلې ده. رادمنش صاحب تاسو ته سلام وړاندې کوم. پوښتنه مې دا وه چې تاسو یعنې د دفاع وزارت په مجموعي توګه د نږدې 10,000 وسلوالو مخالفینو د تلفاتو یادونه کوئ. تاسو خپلو مخالفینو ته په کومو ساحو کې دا تلفات وراړولي دي او آیا په دوی کې خارجي جنګیالي هم حسابوي که څنګه؟ تاسو ته سلام. دا جوته ده چې په افغانستان کې خارجي تروریستان د خپل منافع لپاره او همدارنګه هغه تروریستان چې غواړي چې په افغانستان کې نیابتي جنگ مخته یوسي دلته په افغانستان کې راغلی دی او مونږ د خپل مسؤلیت لنګانه او د خپل رسالت په اساس د دوی په مقابل خپل ټول هغه ظرفیتونه سلرو استعمال کړي چې مونږ وکولای شو چې د خپل ملي منافع، ملي حاکمیت او د خپل د استقلال نه په خطوګه دفاع وکړو. دا تهدیدات اکثرا په هغه ځایونو کې دي چې د افغانستان استراتیژیکي ولایتونه قرار لري، مثلا په هلمند کې، ننګرهار کې، کندوز، بدخشان او همدارنګه په اورزګان او نور هغه ځایونه کې رادمنش صاحب زما پوښتنه هم دلته ده، راځئ په دې اړه باندې خبره وکړو. ستاسو په نظر ولې په 2014 میلادي کال کې ستاسو مخالفینو یا د دولت مخالفینو د افغانستان په دې څو برخو کې خصوصا تاسو هم ځینې ولایتونه ذکر کړل خو په مجموع کې په ختیځ کې، جنوب غرب کې، شمال کې او مرکزي ولایتونو کې دغه خپل بریدونه زیات کړل، وجه یې څه وایي؟ د دې لپاره چې افغانستان یو د هغه ملکونو له جملې څخه د ډیر شتمني لري او دا شتمني باید د هغه همسایه‌ګانو په برخه شي چې اوس دغه جنگ په افغانستان کې د نیابتي په شکل را روانه دی او دا هغه ګروپونه دي چې په افغانستان کې غواړي چې د خپل هغه بادارانو په نفع کې کار وکړي چې د افغانستان د پرمختګ مخه ونیسي، د افغانستان د آرامي او سوکاله ژوند مخه ونیسي. رادمنش صاحب یو بل مهمه مسله د ستاسو د اعلامیې مطابق چې تاسو دومره یاد کړی دي چې تقریبا یعنی نږدې 10,000 مخالفین هم زخمیان کړي دي او وژلي هم دي. آیا په خپل د افغانستان د امنیتي پرسونل په اړه معلومات شته چې په دې جګړه کې د وسلوالو امنیتي ځواکونو ته څومره زیان اوښتی دی؟ دا زیان چې تر اوسه په مونږ باندې تپل شوی دی دا هر ورځ د مطبوعاتي بیانیې مونږ ټولو رسانو ته ورکوو، اما مهم دا دی چې مونږ وکولای شو چې د افغانستان هغه ځایونه کې چې دوی پر حمله کړی وو مونږ په خوندي توګه وساتو، مثلا کندوز، مثلا اورزګان، هلمند، فراه، ننګرهار، نورستان او همدارنګه بدخشان. اصلي هدف د مونږ دا دی چې مونږ د خپل سر قربانو او خپل وطن رادمنش صاحب کله مشخص کوي چې مثلا هلته تاسو شمیر د مخالفینو یاد کړی دی، داسې کومه فیصدي یا کم نمبر شته دی چې امنیتي ځواکونو ته څومره زیان اوښتی یا ملکي خلکو ته څومره زیان اوښتی، داسې کوم ارقام لرئ که نه؟ د مونږ هم د تیر سوی کال په پرتله 10% تلفات زیاته سوی دی او محصول یې دا دی چې مونږ د تګاب ولسوالي چې بدخشان پورې ارتباط لري د دشمنانو له شتون پاک کړه او همدارنګه جاني خیل په پکتیا کې اچین او چیراګام په ننګرهار کې
مهرباني تاسو ویل چې 10% زیاتوالی راغلی د 2015 کال په تناسب بله بالکل یو راځم بل اصلي مسلې ته د تاسو ډېرې ولسوالۍ او ولایتونه یاد کړل په مجموع کې دا انتقاد ډېر جدي دی چې معمولا امنیتي پوستو ته اکمالات نه رسیږي تاسو د یوې ولسوالۍ یا لرې پرتو کلو او سرحدي سیمو د ساتنې دپاره څومره امکانات لرئ او اکمالات ورته په وخت رسولی شئ که نه تاسو خبر یاستئ چې په هغه ولسوالیګانو چې لاره بنده وو موږ د تیارې په ذریعه اکمالات کړی ده او اوس د موږ ټول قطعات 80% پورته اکمالات شوی دی د موږ ازارات بیخي لوړ دی موږ وکولای سول چې د خپل هغه ولسوالیګانو چې مخکې د تهدیداتو لاندې وو کومک ورسوو او هلته په ټول قابلیت باندې د دشمن په مقابل کې اوس مونږ ولاړ یو او دشمن ته غاښ ماتونکي ځواب تر اوسه مو ویلې او باینده کې هم وایو د هلمند دوه درې ولسوالۍ سقوط سره مخ شولې خصوصا په مجموع کې ولې هلمند داسې د جګړې په ډګر بدل شو هلمند یو استراتیژیکي ولایت ده هلته 110 نو کانې او همدارنګه د مواد مخدر قاچاقونه او د انسان او سلاح قاچاق پکې ډیر زیات دی په همدې عامل دی چې هلته خارجي او ځینې داخلي کړه چې ترورستانو پورې ارتباط لري هلته خپل ټول تهدیدات رامنځته کړی دی او موږ وکولای سول چې تر اوسه د دوی په مقابل کې ودرېږو دا ولسوالي د نوزاد او مساقله چې اوس هلته د خلکو په لاس کې دی هلته مونږ درې څلور ځله عملیات کړی دی د دوی زندانونه ماته کړی او همدارنګه د دوی د څوکیدارۍ محلات د منځه وړی او د دوی پرسونل ته ډیر زیات تلفات مو اړولی دی بله یو لنډ او مختصر معلومات که ورکوئ د اشنا ټلویزیون د لارې نه د افغانستان خلکو ته هم چې په خپله د ملي اردو په تشکیلاتو کې خصوصا په دې ټیټو صفوفو کې د عسکرو فرار یا د وسلو وړل او د امکاناتو انتقال بیرته چې ځي یا مخالفینو سره ودرېږي خو په هر صورت د خپلو لیکو نه تښتي د پوستو نه تښتي دا شمیره په څومره کچه ده فیصدي یا څه ویلی شئ چې څومره ده زه تاسو ته په داد او اطمینان باندې وایم چې مخکې لږ څه مشکلات و اما په دغه درې څلور میاشتې کې مونږ قطعا داسې سربازان نه لرو چې دشمن ته تسلیم سوي یا د دوی سلاح او تجهیزات تلف سوي وي اوس د افغانستان د ملي دفاع مشرتابه او استردرسیز زیات کوشش کوي چې هر سرباز ته د دوی حق ورسیږي او تر اوسه رسیدلی او موږ کوشش کوو چې دا لوړتیا په ټول قطعاتو کې یو عمومیت ونیسي او په دا عمومیت کې موږ کولی شو چې د خپل وطن په ډېر ښه توګه دفاع وکړو د دفاع وزارت د ویان مرستیال جنرال صاحب محمد راتمنش کورم ودان چې د اشنا ټلویزیون بلنه منلې وه او په دې مهمې امنیتي مسلې تاسې خپل معلومات شریک کړل کورم ودان